پاکستانی قوم ده. زما دې د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره، برای نام د الله منلو سره، برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره، پاکستان برای نام قرآن کریم منلو سره، پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مائے کی اور دفتر شکایات جوڑ دے، میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے، پاگے کے دام آشکیان چواریان جمعداران ناستی کدے چار گانے گندئی شکایت ہو گئی اور کدے چار گدارا گندئی. اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کدے چاپلار مرداری نو ملا راولی کے پدا سنبئی کی گتا ورتا ہوئی. تاسو پوه شوئ کده چا مور مړی، کده چا زوی مړی، کده چا رور مړی، مولا راولئ چې دا مردار او سنبال کی. په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې ملا او یاجي یو سلور ملوانې مونږ کور باندې راغلی دي ختم پړاو کړی دي وایي که نه وایي. سلور ملوانې مازه چې طالب هم ماته به چې ملوانې راغلی دي، زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبه والله که ستا مړي پسې وبه روټۍ به مې م ترې وخوړه، 2 روپۍ به مې م ترې واغېستې او 100 روپۍ سپاره به مې اوس مې دا مولیان پوه کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې ته 3 سپارې په پردۍ مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان ووایئ چې دا پولیس والا څوک ونیسي. پولیس والا خو نیول کوي که نه؟ قانون دې لاس کې واغېسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه. قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه هغه اسپي صاحب سره ده چې دا پوښتنه در ومني چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر وچیچې. دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي. لږ سوچ وکئ، عقل وکئ، سړیتوب وکئ. بجلی به اوس تماشې وکئ، د سوی ګیس به اوس تماشې وکئ. په دې آینده بجټ کې هغه د کفنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کړو. پلار د کش کفن ویشته زوی بیا څه چل کولو که موږی در ونه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه. خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کړه. خدای ته متوجه شئ. او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلی کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم؟ اخر دغه ښار جلیل لیدله خو ما هم پاس کولی شي. خو زه پوه یم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې، زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونې د غلام غوث چل ورسره وکړه. په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه، ارے میں کام کرتی ہوں، یہ ملا میرا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں. صدر ایوب زمانہ ہوا، صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل، مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته وي. راپاسې ویل جناب سپیکر صاحب اجازت ہے؟ ویل اجازت. ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے، تو 1 پاؤں لاہور میں اور 1 کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا. نن پاغو اوریدلی ای چې تاسو متیازلم پرتګو باسي شرمېدل. دا چل به ورسره کولې بیا او پټکی به والله العظیم چې استعفا ورکړې